پاکستان د طالبانو پر ضد امریکا سره لاس یو کوي. پښتونخوا کې د پرونۍ حملې تر شا د پاکستان پټه لوبه رسوا شوه. وايي افغانستان کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو لپاره باید د امریکا ډرون ته هډې ورکړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکا ته د پاکستان لوی درستیز عاصم منیر له سفر سره یو ځای پښتونخوا کې خونړی برید او د پخوا په پرتله د پاکستاني پوځ لخوا ورته پراخ پوښښ ورکول که څه هم خلک شکمن کړي وو، خو د پاکستاني چارواکو له تازه خبرو لا ډیره روښانه شوه چې هدف یې د امریکا ډرون ته د هډو ورکولو لپاره د پاکستانیانو ذهنیت جوړول و، هغه څه چې عمران خان یې مخالف و. تازه خبر دا دی چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو پټنځایونو په نښه کولو لپاره د امریکا د بي پیلوټ الوتکو اډې وړاندیز کوي او وایي په افغانستان کې باید ځانګړي هدفي عملیات ترسره شي. جان اچکزي د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ 22 په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو په مرکز برید ته په اشارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د بنو ترهګریز برید د پاکستان د ملي امنیت ټولې سرې کرښې تر پښو لاندې کړي. موږ باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړو. نوموړي په افغانستان کې د پاکستان له لوري د ځانګړو هدفي عملیاتو هوایي بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو، د ټولو افغان کډوالو ایستلو او په اسلام آباد کې د طالبانو پر ضد د سیاسي اپوزیسیون د غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی. همدارنګه اچکزي په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د پټنځایونو په نښه کولو لپاره په پاکستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د اډې جوړېدو غوښتنه هم کوي. طالبان بیا وايي افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او که څوک په دې پلمه پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا په دیره اسماعیل خان کې د پوځیانو پر مرکز برید کې 8 نظامیان ووژل شول. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.